عباسین صاحب وایي نفرت زموږ د کلي خلک په سینو کې ساتي. نفرت زموږ د کلي خلک په سینو کې ساتي. د محبت خبره څنګه تر زړګي لاړه شي او د اوښکو لیکه چې د چا په اننګي لاړه شي لکه تیره توره مې نیغه په زړګي لاړه شي. نو که چېرې فرض که دې زړګي کې او دې زړه کې د مینې او د محبت د خبرو لارې جوړوي نو دې نه به نفرت او حسد وکاږي. او نفرت او حسد چې کله هم ووته زمونږ او ستاسو په ژوند کې به سکون راځي او آرام به راځي. نو د ننني سیشن خلاصه دا شوشله که چېرې مونږ او تاسو په خپل ژوند کې اطمینان او راحت غواړو نو په خپلو جذباتو یعنې په زړه باندې به قابو راولو او په خپل زړه باندې د قابو راوستو لپاره په دنیا کې ماهران یعنې مربي او مرشد موجود دي خو د ښه مرشد انتخاب به کوو او ډېر سوچ به پکې کوو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.